خبر دا ده د عنوان خبره چې پلار باید خپل لور ته د میړه په باب کې دغه د حقوقو په باب کې نصیحتونه وکړي. خپل خور لور چې سړی ودی د مخکې نه هم د راتلونکي ژوندۍ په باب باندې نصیحت ورته وکړي، د میړه حقوق ور وپېژني، د هلته یغه ژوندۍ بیان ورته وکړي. او که پس له واده نه هلته ښځې هغه کور کې څه مشکل جوړوه، نو باید بیا هم سړی د خپل لور د ملاتړ په ځای باندې بلکې نصیحت باید وکړي. داسې نه چې لور په دروغه شکایت راوړی او دی لرګی اخلي په جنګو باندې. ډېر قضیې نن سبا پیښیږي، موږ په خبرېږو، محض دروغ وي. د محض دروغو د وجې نه دواړه کورونه په بدۍ سره واړوي. نه باید سړی خپل لور ته نصیحت وکړي د میړه د حقوقو په باب کې. یوه خبره مهمه. دومه خبره دا ده چې د علم په باب کې چې مخکې موږ تاسې په کتاب العلم کې ویلې و، خو دا نور نوي ملګري په پوه شي په دې باندې چې علم دومره اهم ده. که سړی مستقل وخت د علم د حصول دپاره نه لري، باید نوبت وکړي خو علم پرې نږدي. لکه اوس مثلا دوه ملګري داسې سره صلح وکړي چې یوه ورځ ته ځه بازار ته خپله مزدوري کاروبار کوه، زه به د استاد نه سبق ویایم، خو بېګا ته چې جومات کې سره یو ځای شو دا د دغې ورځې سبق به زه تاته درښیم. سبا ته بیا ته ځه استاد ته، زه به د مزدوریو کاروبار کوم، خو د هغې ورځې سبق به ته زده کوې، بیا به بېګا ته ماته تېروې. نو د دنیا کاروبار به هم نه پاتې کېږي او علم به هم نه پاتې کېږي. موږ د خلکو دواړو طرفو کې تاوانونه دي. عوامو خیال دا ده چې علم د خلاصو خلکو کار ده. زه خو د دنیا په کاروبار باندې لګیا یم، علم ته خلاص نه یم. طالب ملا بیا هغه وی چې زه خو دنیا ته خلاص نه یم، هغه بیا چې معمولي مجبوریت چې عوامو ته سوال کوي. نه د سړی د دنیا د معیشت نه غافله کیږي، نه د سړی د علم نه غافله کیږي. علم د ضروریاتو اصلیونه ده او معیشت د ضروریاتو اصلیونه ده. د انسان ژوند په معیشت باندې موقوف ده، د هغه نه به هم نه غافله کیږي. خو د انسان د روح غذا هغه بیا لکه د ظاهري جسم د غذا دپاره چې کوشش کوي، د روح غذا بیا علم ده، د دغه نه به هم نه غافله کیږي. چې ام خوراکه ولري، ام مدرسه ولري، سبق وي، نو دا انسان کمال ته رسیدی شي. علم به نه پرېږدي. داسې نه ده چې علم مستقل وخت غواړي چې که سړی طالب ته خو هغه څوک په علم حاصلوي چې 10 کاله 12 کاله دی د دوکاندارۍ نه خلاصي. نه، روزانه نوبت کوه د یو چا سره چې خو یوه ورځ ته ورځه به سبق ته، زه به دوکانداري کوم، یوه ورځ ته حتی چې د بل چا سره نه یې کاشکې په د خپلو کورو کې د ورونو نوبت سره کولی. موږ کورو کې 15 شپږ ورونه ټول د دنیا په کار لګیا، علم ته یو وخت نه لري او ټول په دکان کې مصروف وي. داسې خو نه وي چې لګیا دي، خو خپل مجلسونه کوي په دکان کې، دغسې ناستې راحت بدن پکې کوي. یو دکان په یوه نفر هم چلیږي، خو دی 15 نفره وخت کې تېروي. خو یوه ورځ ته لاړ شه، که مستقل علم نه وي په جمعه کې، خو یوه ورځ یو لاړ شي علماو سره کینی په ترجمه کې یا روایاتو کې یا په فقه مسائلو کې چې څه خو د دین نه خبر شي، هغه د کور ته راوړي، کور ته ذمهواري دې وکړي. درېیمه خبر کې مهمه ده چې حضرت پیغمبر علیه السلام کور ته چې حضرت عمر فاروق ورغی، هغه نوره قصه خو ذاتي پرېږدو. پس له تبسم نه چې د نبی علیه السلام لږ طبیعت برابروالی ولید، دی ویې چې زه چې په کور کې کېناستم د پیغمبر علیه السلام په کوټه کې، ما چې وکته په ټوله کوټه کې بل شی نه و، صرف 3 پوستکي راځړېده. نه بستره وه، نه فرش و، نه د دنیا د سهولیت نور و. نو حضرت عمر فاروق چې نبی علیه السلام ته وکته چې پروت هم په پیزي ده، په کټ پیزای پروت ده، پیزای هم په پښتیو مبارکو کې ننوتلی ده. نو ورته چې ته خو خدای پاک ته دعا وکړه چې الله تعالی په موږ د رزق څه وسعت راولي. کسرا او قیصر د خدای دښمنان دي، دومره په خوندو کې شپې تېروي، ته د خدای رسول یو بستره نشته. پیغمبر علیه السلام د ډېر اهمیت لپاره ورته راکېناست چې ابن خطاب ته هم دا خیال کوي، په دغه نه خوشحاله چې دوی ته کافرانو ته خدای پاک دنیا ورکړې ده او موږ تاسو لپاره آخرت ده. اوس لکم فی رسول الله اسوة حسنه، تاسو په رسول الله چې نبی الله تعالی وی چې اسوه حسنه د په یغ اقتدا وکړي. پیغمبر علیه السلام د دنیا په زندگی کې په دغه اکتفا کړی چې په پیزي پروت ده.
په دغه اکتفا کړی چې په کوټه کې فرش نشته صرف یو پوستکی چې په څملي هغه ورته اچوي مخکې موږ تاسو د بیبیانو حالاتو د قصې اورېدلې خو عبادت نه شپه پرېښ نه په ورځ پرېښ د علم بیانونه خلکو ته نه په شپه پرېښ نه په ورځ پرېښ جهاد د ضرورت په وخت کې نه په شپه پرېښ نه په ورځ پرېښ د دین کار مهم د دنیا کار په قدر د کفایت که سړی دغه لحاظ وکړي نو په دنیا کې به هم کامیابي په آخرت کې به هم کامیابي موږ خو دنیا مقصد ګرځولی دین مو ضرورت ګرځولی د که ورخلاص شوم هغه ښه صوفي دغه د چې درځي غاړې خلاصې کړو صرف پور د ځان غاړې په خلاصوي نور د ګټې فکر نشته ورسره چې باید وخت تیر کړو دا زه کله کله په دا دورو باندې چیرې ګرځم دغه مریدانو ته کله هلته دا خبره وکړم چې ګورئ چې کوم علماو طالبانو د دین خوند لیدلی یا هغه عوامو چې د دین خوند لیدلی چې د موږ جلسه یې 3 شپې 15 شپې مخته دغه خلک راځي چې د علم علماو سره څه تعلق څه د دین سره تعلق پیدا شوی ده دا وخت باسي خو چې د دین او د علماو سره تعلق نشته 10 کاله د ما مریدان شته داسې چې تر اوسه یې د ما مدرسه نه دلدلې ټول پاکستان کې تقریبا د ما مریدان په ټولو څلورو صوبو کې زه ګرځېدلی مریدان لرو خو ډېر داسې دي چې تر اوسه پورې د دیره نه ده لیدلې ولې کار نه ده پیدا شوی که کار پیدا شي بیا خو راځي بیا نو مدرسې ته هم کله راشي وایي والا دلته راغلی ما ویل یو خلیفه صاحب ته هم ورشه چې دغسې ځای نو خوند نه کوي موږ استاد به ویلې وایي قرباني شپې راشي خلک د خدای د رضا دپاره قرباني کوي دا بعضې خلک وایي چې دا خلکو په کورو کې غوښې د ما زمان او سترګې ورته نیولې بده خبر ده درځئ پسه به حلال کو قرباني به هم شي هم هغه په هم کې راولي خو غوښې به ډېرې او خپلې غوښې به خورو دین ته څوک وخت نه لري خو چې دنیا ته ضرورت شي داسې خلک شته چې په کور کې شپه کلن الګ دی په دوبۍ کې وخت تېروي په کور کې شپه کلن و کلن الک دی په سعودي کې وخت تېروي او څومره وخت تېروي چې ډېر زر راځي 8 میاشتې 9 میاشتې خو هغه خلک هم دي چې وخت تېروي چې ډېر زر راځي کنې خو اکثره په کلو راځي خو جلسې ته یا مدرسې ته یوه ورځ وخت نه لري کور کې څوک نشته کنکای ماشوم ده دوبۍ کې د څوک په کور کې 6 میاشتې د څوک په کور کې 8 میاشتې د څوک په کور کې نو علم دومره اهم ده چې صحابه به نوبت سره واچوه یو ورځ یو ورځه د نبی علیه السلام مجلس ته خبرې زده کوه خو بیګا ته بابل ملګری چې راغی هغه به ده ورته تېرولې سبا ته به بیا د دکان کار کوه د زمیندارۍ کار به کوه تجارت به کوه ابل به بیا هغه علم به حاصلوه خو پرېښې نه باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه د ښځې د میړه د حقوقو مسلې دي ښځه چې میړه یې په کور کې وي نفلي روژه بغیر د اجازې د میړه نه نشي نیوی چې میړه یې په کور وي نفلي روژه بغیر د اجازې د میړه نه نشي نیوی ولې مخکې موږ تاسې اورېدلی دي چې نبی علیه السلام ویلې د باندې ګرځېدې په پردۍ ښځه د نظر ولګېدو شهوت درته پیدا شو دستي راشه خپل کور ته د شهوت مه پرېږده چې بیا سوچ د زنا پیدا کېږي دستي راشه خپل کور ته د خپلې بیبي سره جما وکړه ځکه مخیا نبی علیه السلام داسې الفاظ ویلي چې خو تا د بیبي سره هم هغه شی موجوده چې د بلې سره ده شهوت کنټرول کا خنو چې ته باندې د ښځه ول د شوق پیدا شو کور ته راغلی ښځې ته د نزدېکت وې دا د ما روژه ده او پرچی روژه کې لا طاعت للمخلوق په معصیت الخالق پرچی روژه خو به خامخا دا نیسي خو په نفلي روژه کې او دلته بیا خبره ده د دغه هم لحاظ ده چې میړه خو میړه یي یعنې د دغه یي چې د ورځې هم کله لټپیر جوړوي که میړه سپینګیری ده یا میړه داسې مریض ده چې د جما په حال کې نه ده ښځه پوه ده چې میړه د نزدېکت نه ده بیا وایي نفلي روژه هم نیوی شي بغیر د اذن هم نیوی شي
باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. ښځه میړه خپلې بسترې ته ور وغوښته، ښځې انکار وکړو، میړه ناراضه شو، دا قید وایشته ورسره، نو په دغه ښځه تر سهاره پورې ملایکې لعنت وایي. خو که سړي مطالبه وکړه د ښځې نه چې راشه بسترې ته، ښځې عذر ورته وویلې، سړی خفه نه شو، بیا دا وعید نه ده. دا وعید وایي د هغه چا په باب کې ده چې میړه مطالبه وکړي، ښځه کې عذر مزر نه وي، د بد اخلاقۍ د وجې نه په څه مرور شوې ده انکار وکړي چې نه درځم، نو تر سهاره پورې ملایکې لعنت پوي، یا تر هغه وخته لعنت پوي چې تر څو دا ورغلی نه دی میړه بسترې ته، حتی ترجع په د دوم روایت کې چې میړه ته ځان نه تسلیم کړی، د ملایکې د خدای هغه نازولی مخلوق هغه په دې باندې لعنت وي. او که ښځه معذوره وه، سړی ظلم کوي، بیا خو په ښځه باندې دغه لعنت نشته. یا سړی ته عذر وویلی، سړي قبول کو عذر، خفه نه شو، بیا هم دا لعنت نشته په دې باندې. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصوم. ښځه د میړه کور ته د میړه د اجازې نه بغیر چاته اجازه نشي کولی چې راځه د موږ کور ته. اوس په دغه مسله کې د بعضې ائمه و رایه خو دا ده چې هېڅ چاته دا اجازه نشي کړی چې د میړه کور ته ورشي. موږ مسلک دا ده اسانه چې ذکر کړو، یو والدین د مور و پلار، دوم ورونه او نور قریبان. مور و پلار د خپل لورو پښتنې ته راغله په جمعه کې یو وارې، په جمعه کې یو وارې دلته دغه ښځې د میړه د اجازې نه بغیر اجازه ورته وکړه، میړه په دغه کې څه حق نه لري. جمعه کې یو وارې مور و پلار ورته راغله د خپل لور پښتنې ته، میړه به په دغه خفه کېږي نه چې څنګه دې ما کور ته پلار ته د اجازه کړې ده، مور ته د اجازه کړې چې ما کور ته راغلی. یا ښځې مطالبه وکړه د میړه نه په جمعه کې یو وارې د پلار و مور زیارت ته چې زه ځم، هلته هم حق د منې نه لري. دواړه طرفه که مور و پلار ورته راغله هغه نشي منې کولی، که ښځه ورتله مور و پلار ته هغه نشي منې کولی. غایت ما فی الباب، مور و پلار راغله د سړي د لور د ښځې کوټې ته راغله، خو کور خو د سړي ده، پښتنې نه یې نشي منې کولی، خو هغه به داسې نه وي چې ډېر وخت تېرېږي، د ښځې د سړي حق به هم نه ضایع کوي. یو د دغه نه نور قریبان دي لکه ورونه ترونه، داسې قریبان هغه د موږ په مسلک باندې په کال کې یو وارې حق لري. مور و پلار په جمعه کې، دا نور قریبان په کال کې، که په کال کې د نن ورور راتلو خپل خور پښتنې ته، اگر که اوس کله میړونه ورسره خفه وي د خپل اوښې سره، خو ورور راتلو یا ښځې د خپل ورونو مور و پلار یې مړه دي، د ورونو ملاقات ته زیارت ته تله په کال کې یو وارې، میړه یې بیا نشي منې کولی. یو خو نور خلک وي، هغه نور چې محارم نه وي، هغه خو بله ورځ موږ ویلی چې بغیر د اذن د زوج نه، که د دې د تره زوی وي که د ترور زوی یم، خو محرم شرعي خو نه ده، هغه خو خود نشي راتلی. په دا محارمو کې خبره ده، په محارمو کې هم فرق شو چې والدین په جمعه کې یو وارې راتلی شي، یا ښځه چې ځای نږدې وي خپل مور و پلار ته په جمعه کې یو وارې ورتلی شي، او دا نور ورونو قریبان چې دي هغه بیا په کال کې وایي حق لري. باب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا التيمي عن ابي عثمان عن اسامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. په مخکې حدیث کې بل یو مهمه نکته ده چې دا باب موږ مخکې چې حدیث خو نو تام کړی دا دوم باب چې ویلې هلته یو بله مهمه دام ده ښځې د میړه د دنیا نه صدقه وکړه بی امره ګورې دلته دا ځای مهم ځای ده کې بی امره میړه امر نه ده ورته کړی ښځه جګه شوه د میړه دنیا ده خیرګر سوالګر راغی د باندې د مړۍ ورکړه یا د غنم ورکړه یا د وړه ورکړه میړه ته هم نیمای ثواب ده ښځې ته هم ثواب ده دغه ځای کې اوس مهم دا ده ښځه د میړه د اجازې نه بغیر د میړه په دنیا کې تصرف کړی شي مخکې موږ تاسو نو ویل چې طعام نشي ورکولی نبی علیه السلام نو ویل خو افضل د اموالو د موږ د طعام ښځه د میړه د اجازې نه بغیر مړی هم چاته نشي ورکولی او دلته وایي بغیر د امر نه نو د امر نه دلته امر صریح مراد ده میړه صریحي داسې نه دی ورته ویلي چې ای باندې طالب ودرېدو ورکه مړی خو داسې پیښه ده میړه ناستو طالب باندې غږ وکړو د وظیفې ښځې مړی ورکړه میړه انکار ونه کړو نو بله ورځ که میړه نشته هم دا عزت یې ورکوی شي امر صریحي نشته خو یو وارې خو یې ولیدو میړه ناستو چې باندې غږ شو د وظیفې راوړی ښځې مړی ورکړه د کنکي په لاس باندې میړه ولیده او میړه انکار ونه کړو بل ورځ که میړه په کور کې نشتم چې طالب راغی مثلا وظیفه یې غوښته ښځې وظیفه ورکړه هم نیم ثواب خدای میړه ته ورکړي ځکه دنیا د میړه ده نیم ثواب ښځې ته ورکړي سخاوت ښځې وکړه بله خبر د میړه د طرف نه کله خو صریحي اذن نه وي خو عرف او عادت په دې جاري وي چې ښځه د میړه په کور کې څه خیر او خیرات کوي ام کړی شي خو بشرط چې دومره خیر او خیرات وي چې میړه په خفه کېږي نه طبیعي خبره دا ده ډېر خلک روپۍ راوړي ښځې ته یې ګدي په کور کې اوس ښځه سائل ته سوالګر ته مسکین ته محتاج ته 50 ورکي 100 ورکي میړه نه په خفه کېږي عام عادت کې دا وي دغومره شی ورکوی شي که میړه دنیا راوړه دې ته میړه نشته څوک راغله د دې ملګری ده یا تربور ده یا خپل ده یا قریب ده یا ښځه ده ملګرې ده مسکینه ده راغله دا ورته جګه شو 15,000 روپۍ ورکړې 20,000 یې ورکړې 10,000 یې ورکړې چې میړه په خبر چې بیا په خفه کېږي اوس دومره ډېره دنیا خو اجازه نشته دا نشي ورکولی ښځه چې ورکوی شي وایي د اذن دلالتن په وخت کې چې عرفان او عادت هغه لږ لږ خیر او خیرات که یوه مړۍ چاته ورکولي یا 150 روپۍ چاته ورکولي ښځه د میړه صریحي اجازې نه بغیر هم ورکوی شي خو دومره نشي ورکولی چې میړه چې په خبر شي بیا میړه ناراضه کېږي ډېره نشي ورکولی لږ شی ورکوی شي دا بل اوس به حضرت پیغمبر علیه السلام د قیامت حال ذکر کوي ما د جنت دروازه ولیده عام خلک چې ورننوته مسکینان وو او ماړه خلک هغه په حساب باندې لګیا وو اصحاب الجد محبوسون په حساب کتاب مسکین د مغنی نه 1500 کاله مخکې جنت ته ځي او د جهنم دروازه مې په دروازه ودرېدم هلته مې چې بیا ولیدې اکثره ښځې وې دا مسله مخکې موږ تاسو ذکر کړی چې خو ښځې خو په جنت کې هم ډېرې دي یو جنتي ته دوه ښځې دي هغه کیسه موږ تاسو کړې وه تفصیلي چې یا د ښځو پیداوار ډېر ده یا دا ښځې اول جهنم ته ډېرې ځي د ګناهو د وجې نه وروسته خو بیا هم د مسلمانۍ د وجې نه بېرته ځي جنت ته بیا په جنت کې هم ډېرې شي یوه جنتي ته دوه ښځې د جنت ورسیږي خو دا قصه به په قیامت کې پیښیږي اوس جنت و دوزخ ته خلک تللی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماضي څخه ذکر کوي قمت على باب الجنه دا یو ځای کې اوس ماته په نظر نه راغله چې بیګا خو مې کوت چې دغه ځای کې مې لیدلی که یو بل ځای کې مې لیدلی و الله تعالی منسلخ عن زمان والمکان ده خدای پاک ته نه زمان شته نه مکان ځکه ټول زمانې ورته برابر دي ټول مکانونه ورته برابر دي نه احاطه په د حدود شته اول او اخر لري چې ابتدا اول نو بیا الله پیدا شو یا اخر ته بیا بمري زمانم ټول دته یو شی ده مکانم ټول دته یو شی ده
هلته یې ویلي وو چې مخکې مې کتلې دي په دغه ځای کې و بل ځای کې کومه شرح کې مې ولیده وایي کله دوستان د خدای هم داسې مقام ته ورسېږي چې منسلخ عن زمان شي ټوله زمانه ورته برابره شي قصه د 1400 کاله مخکې تېره شوې دی اوس ویني لکه ما درته قصې کړې وې چې په دوره کې سبق په حال کې د احد واقعه او دی اوس نه ویني د حضرت حمزه شهادت ویني نبی علیہ السلام د اوس وخت قصې کړې دي چې منسلخ عن زمان شي ټوله زمانه ورته برابر شي چې منسلخ عن المکان شي ټول مکان ورته برابر شي د انسلاخ بل په خارج کې بل معنا زده کو ګوره دا تسبیح دي په خپل منځ کې ترتیب لري چې دا نه تیر شوی دوه نه راځي چې نه تیر شوی درې نه راځي او چې دسي دغه اوله ته ګوري هغه دوه وینیم نه یو دی بل دی پر حاجبي لیکن دغه سړی چې په داتار کې نه د وزو ټولې وینم کینه وینم اما دی پر مانع ده د یو دی بل دی پر مانع دی نو دا څوک چې په زمان کې دی دیغه دی پر د زمانہ کې ترتیب شته چې ترتیب شته نو تقدیم او تاخير شته کې نو حاجب وي او چې دغه هم د څه شو چې لکه د دنیایي شیان د دنه لری شو خو فنا پیلا مقام ته سړی ورسیږي الله تعالی بیا نو چې زه سترګې شم چې په مالې دل کوي خو حدیث مبارک ده موږ تاسو ته دوه دغه بخاری کې را روان ده خو د تفصیل به باب کې کوه نو چې منسلخ عن زمان شو ټوله زمانہ ورته برابر شي منسلخ عن المکان شي نو قیامت مو ویني موږ بار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعات وینو ما خځولې د په جهنم کې چې په اور کې سوا ولې په شوې تړلې و د لوګې نه مړه کړې و په هیڅ په قیامت هغه حدیث کې ده اوس خش را پیات شو هغه حدیث کې مې الته شرح لیکلی چې اوس هغه خو په قیامت کې پیخیږي او نبی علیہ السلام چې ما ولیده چې په اور کې دا او پښې تړلې و د لوګې نه مړه کړې و الته وی چې نبی علیہ السلام منسلخ عن زمان په دغه وخت کې نو هغه ما استقبل کې چې پیخیږي موسی ولده بس بکو زه خو په جوش کې په ځان نه پیګم اوس مې بیا غاړه غشوي الته مې اوسم څو ګولې وخړې سارم نه ګولې خورم که څو ګولې خورم د ماخستانم اچله خشم بیا را نه تیل ور ډیر شي ورسته بیا ستونه خراب شي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ويو نبي امتي بخبل مريد داس مشفق ده مخكم راتوي لدعاء وقت وس بيا تقول هذا وير نشي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل ده اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون خدای نه متعال موږ ټول تخپل رضا نصیب وګرځي ټول طاعات عبادت بندگی مو په خپل دربار کې قبول وګرځي ټول کړه ګناونه مو مغفرت نصیب وګرځي آینده ژوندم خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي الله تعالی څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې رب کریم د ټولو په شر دروس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پره کې دا کوم مریض دی پاره چې خصوصي دعا وخت دم خدای پاک ته صحت کامله نصیب وګرځي دا خلیفہ صاحب چې چا د پاره دعا کوي منشي چا تختوله د خدای پاک په خیر او عافیت اخلاص کې الله د ظلم د ظالمانو نه وساتي دا صدقې دلته د میلاد شریف کې ډیر خلک یې وسم یو ځوان راغی الله تعالی دې ورته قبول کړي ټول ورېږي په ځان باندې ومنل خدای پاک دې ارچا د لږ صدقه وي کډیره صدقه وي خدای پاک ته په خپل دربار کې ورته قبول وګرځي خدای نه متعال دا څومره خلک چې راځي دلته اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې ټول تخپل رضا نصیب وګرځي الله تعالی د هر قسم آفات او بلیات او مشکلات او متح حفاظت وکي الله د جلسه په خوشحالي باندې تیر کې الله خ خلق راولي بیرته په خیر او په عافیت خپل کورونه ته ورسه الله د موږ د اولادې د موږ د کور
کورنۍ دي، موږ د مدرسې دي، موږ د شاګردانو دي، موږ د مریدانو دي، موږ د مخلصینو دي، موږ د محبینو دي، موږ د معاونینو الله دې ټولو ته حفاظت وکړي، د ټولو د دنیا او د آخرت کارونه جوړ کړي، موږ د مشایخ کرامو، اساتذه کرامو، والدینو، حقدارانو درجات عالیه، جنت الفردوس د تا رضا تا دیدار نصیب کړي، چې ژوندي دي الله په ژوند کې برکت کې، صحت او عافیت نصیب کې، موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي. خدای پاک طرفت العین او قلم خپل نفسو ته مسپاري، د ټولو اسلامي ملکو الله حفاظت وکړي. خدای پاک ټول مسلمانان په خپل منځ کې سره متفق او متحد وګرځي. خدای پاک په نور فتنه او ابتلا کې مواقع کې د افغانستان په حال خدای د خیر فیصله وکړي. الله نور ابتلا مراولي، مشران او کشران مټول په شریعت باندې مستقیم وګرځي. خدای پاک دا وګدا ابتلا په افغانانو چې تیر شو الله په وګدا عافیت بدل کړي. خدای پاک ټول طالبانو ته، علماو ته، مشایخ ته، مجاهدینو ته، مسلمانانو ته د امن او د سکون ژوندۍ نصیب وګرځي. خدای پاک په ټول دنیا کې خصوصا په حرمین شریفین باندې خصوصي نظر د رحمت وکړي. الله تعالی د خلکو د پاره، د مسلمانانو د پاره د عظیم نعمتونو د حج او د عمره الله ته نصیب وګرځي. خدای پاک موږ ته فیضات حرمین شریفین نصیب کړي، د فیضاتونو محروم کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.